اخلاص وی الله به مدد کوي. دا دین د خدای دی، دا قرآن د الله دی. دونه موږ د قرآن شریف او د سنت او د احادیثو په نشر اشاعت نه خوشحالیږو څومره چې الله خوشحالیږي. ما خو الله واسطه کوي، پیغمبران یې راولېږل، دا وسایط دي، هغې له دلایل ورکړل د معجزاتو په شکل کې، علما یې راوستل، اولیاء او نیکان هغې له دلایل ورکړل د کراماتو په شکل کې چې دا خلق دې متاثر شي او دا دین خور شي. الله چې څومره خوشحالیږي دومره موږ نه خوشحالیږو. دین د الله دی، نو کوشش به کوه، محنت کوه، باقي ته ګوره تماشا کوه، الله به مدد کوي او سم مدد به انشاءالله الله پاک کوي. ګوټ ګوټ ته به رسوي. مدینه منوره کې یو عالمو دی بابي عمر باندې چې سړی وردن نشي، زوړ بابي عمر بابي عبدالمجید سره خوا کې هلته به درس کاو. یو شیخ و، یاره زه هلته به عموما ناستم، نو ما د هغه درس چې واورېده نو سړی ډېر معتدل انسان، بعض انسان لږه سختی کوي، بالخصوص زموږ د احناف و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق یا د نور ائمه، ډېر چې د امام صاحب نوم به یې اخیسته امام الائمه دی، دا لفظ به استعمال که او د امام صاحب صفت به یې کو. شافعي صاحب ډېر ښه زبردست. نو ما یو ځل ورته غوږ شو، هلته زموږ شاګردان دوستان دي په جامعه کې، تپوس مې وکړم لکه دا مولوي صاحب خو زما ډېر خوښ شو. ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی، د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی او ډېر معتدل مزاج انسان دی. نو هغه چې به ماښامه پورې درس وکړه، ماسخوتنه پورې، بیا به یې د مسایلو تپوسونه به ترې چا کول جواب ورکړه، بیا به ملاقات شو. نو چې هغه هر څه خلاص شو زه ورغلم ورسره کېناستم. نو ما ورسره خبرې شروع کړې، هغه مونږ خپل عربي چې کومه کتابي ده هغه ورسره شروع کړه، دی په ما پوه شو. دی ما ته وایي د پاکستان یم یو، نو اردو شروع کړه. میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھی ہے؟ ما ته اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھی ہے. میں انڈیا کې دی سکول چې تا اردو زده کړې ده؟ وی اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے. وی زه لومبې د دارالعلوم دیوبند فاضل یم، زه د برما یم، زما نیکونو ته دلته په دې مدینه شریفه کې نیشنلټي میلاو شوې ده. لومبې فاضل د دارالعلوم دیوبند یم. بیا رالم جامعه کې مې دلته دا خپل ماجسټر او پی ایچ ډي وغیره وکړو، دلته استاد شوم. یاره چې ده دا خبرې کولې نو ما د سترګو نه داسې اوښکې روانې شو، خوشحالۍ د وجې نه. ما وی الله نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د هغه په خاوره کېنولی دی. نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د حضور پاک د حدیثو درس ته کېنولی دی. الله څومره لوی برکت دې دیوبند له ورکړه، جامعه دارالعلوم دیوبند له څومره لوی برکت. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص، بیا د شیخ الهند اخلاص، بیا د علماء اخلاص کم ځای ته ورسېد. اخلاص چې مولانا صدیق الرحمن صاحب سوچ او فکر بنه کې مدرسه به د خدای نورم زلی که خیر انشاءالله. جماعت بام جوړیږي او دا قرضې مرضې به راځي، دا به ختمیږي. دا 2.5 مرلې څه شی دی دې مسلمانانو ته؟ 2.5 مرلې به د څو وي؟ 140 لکو روپو، ولې چې مرله ګرانه ده نن سبا، هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. اصل څیز اخلاص دی، او چې اخلاص نی نو شاګردان ته پام کوئ، ګوره چې مدرسه جوړه نه کړي. بیا به لارو کوڅو کې ګرځئ، ښکاری به م لاس کې نیولي او خلکو نه به چندې غواړئ. یو هغه چنده ده چې دا مونږ یې دلته غواړو. دا رسول الله مبارک په بعضې موقعو کې غوښتې ده، احادیثو نه ثابته ده. د تبوک د جهاد دپاره هم غوښتې ده، او که یو فقیر انسان راغلی دی هغه هم غوښتې ده، هغه یې درولې دي باقاعده. بخاري کې راځي او یې دله پیسې راغونډې کړې. مسافر له هم غوښتې ده، دین له هم غوښتې ده، طالبانو د صفې له هم غوښتې ده چې دوی له راوړی خوراکونه. دا هم د چندې یو شکل دی، یو هغه چنده
چې لارو کوڅو کې ښکری ګرځی او په سوزکي باندې دی په موټر دی او په سوزکي دی لوډ سپیکر تړلی او چنده راوړی خدای مو بخه دا دې ذلت د چندې نه دی خدای پاک مونږ تاسو په حفظ و امان کې وساتي زم که چرته اخلاص دی پام کوه مدرسه جوړه نه کې دغه کوڅو کې او بیا ګرځې یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه دغه چندې به مونږ نه غواړو که خیر انشاءالله مونږ به د عزت چنده غواړو څنګه چې مفتي صاحب درته وفرمایل مونږ ځان له به نه غواړو مونږ له خدای ډېره ډوډۍ راکړه ډېر عزت خدای راکړه ډېره جامه خدای راکړه په الله م ایمان دی مونږ له به خدای راکوي مونږ که چنده غواړو مونږ به چا له غواړو چنده د رسول الله مبارک د وارثانو له به غواړو د پټکو والا له به چنده غواړو دا چې د رسول الله مبارک په مسله باندې ناست دي د بچو له به غواړو چې دا بچي نار راته نه شي دا وږي نه شي اکثر تاسو ته خو زمونږ پته نه لګي زمونږ په لنګر کې اکثر څه نه که نه بعضې وخت تشلوګان پکې خوټکۍ را خوټکۍ ما ته طالبانو شکایت وکړو وایي دا لنګري ته ووایه وایي تش الوګان او هغې نه هم پوستکې نه لرې کوي ما لنګري راوغوښته لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه غوښه نشته وایي زه وله الوګان سره د وردی پخومه باوردی کهلاتا ہوں نو مونږ په اکثره لوګان ملوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو د مارونو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قرمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ خوند کوي که نه های های عجیبه خوند کوي چې مونږ د پخو چتونو لاندې پراته یو او دا طالبان خواران یو ځای بل دی د څلورو کسو په کوټه کې لس وردن نه کړي ځای نشته صاحب جومات واه واه جومات جوړیږي یو عام جومات دی یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی عام جومات کې عام خلک منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د احادیثو درسونه کیږي د مدرسې جومات کې د صفې یاد تازه کیږي خو هم جومات نه دی حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګوره چې کله جومات جوړ که خلکو خبرې شروع کړې ولې هغه ناشنا جومات مسجد نبوي جوړ که ستنې ولا صاحب د ایټلي نه راوړي د ایټلي نه یو ستن یو د کاڼي ستن په اتیانو په کشتو کې راوړي تاریخ وګوره او لرګی د برما نه وله راوړو ساج ورته وایي په عربۍ کې ساګوان قیمتي د دیار نه هم قیمتي لرګی دی او منقوش کاڼي بهترین جومات خلکو خبرې شروع کړي حضرت عثمان څه وایي رضی الله عنه په منبر کېناست وی ګوره واورئ وایي پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو که جومات کچو بدی نه لګېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل د خدای کور به کچی پخوا میلمانه به رالل حضور پاک سره او په خاورو کې کېناستل اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې ګورې د مسلمانانو ته ګوره کورونو ته او د خدای کور ته ګوره وی واورئ مسلمانانو که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې وی په هغه ذات مې د قسمې چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی اصحاب صفو یاد به پې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورنه کوي یاره تنګي مسلمان د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلق دی چې ما ته معلوم دی د تنګي او د ګردو نوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی مفتی صاحب محترم تشریف فرما دی دا ما ورته ووی دی به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او ما یې په ارام به کښېنې خپل درس سره کار ولره خدای علم درکړی دی بس درسونو ته یې توجه ورکړه کوه خو د درس نه بغیر وروستو ټایم کې په جلسو پسې مخامخ ناست دا وګوره څونه برکات حاصل شو زما رونو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی د تنګي خلکو ستاسو په دویم جومات او دریم کې د قرآن درسونه روان دي تنګي خلکو تاسو له خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده
او هغې جومات به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې کوي چې ښه فراخه شي دا مدرسه چې آینده دپاره بیا جلسه کېږي چې دا جلسه هم په هغه مدرسه کې دننه کېږي که خیر انشاءالله. نو زه دا ختم کوم ما تاسو ته مختصرا